تازه خبر امرالله صالح له ډېر ځنډ وروسته یو ځل بیا میدان ته راغی. پر پاکستان یې څنګه تازه ګزارونه وکړل، تازه یې څه ویلي دي، جزئیات په ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. لیدونکو السلام علیکم. امرالله صالح وایي افغانستان د پاکستان لخوا اشغال شوی، مقاومت یې د خلاصون یوازینۍ لاره ده. د افغانستان پر ځول شوي ولسمشر اشرف غني لومړی مرستیال امرالله صالح وایي په ټوله معنا مقاومت د وقار پر ځای ساتلو او د ده په خبره د پاکستان لخوا د افغانستان اشغال پای ته رسولو لپاره یوازینۍ لاره ده. ښاغلي صالح د ټویټر پیغامونو په یوه لړۍ کې پر پاکستان تور پورې کړی چې افغانستان اشغال کړی او په وینا یې یاد ساتئ پاکستان افغانستان له ستوني نشي تیرولی. دا یوازې د وخت خبره ده. ښاغلی صالح وایي ژر به د افغانستان تلپاتې شان را ژوندی شي. ښاغلي امرالله صالح ادعا کوي چې د پاکستان له لوري د افغانستان اشغال پایله کې تیرو 2.5 میاشتو کې د افغانستان ناخالص تولید کچه 10 سلنې ته ټیټه شوې، بانکونه تړل شوي، د بېوزلۍ کچه 90 سلنې ته لوړه شوې، پر رسنیو بندیزونه لګېدلي، ښاري متوسط قشر له منځه تللی او د شریعت په نامه ښځو څخه وینځې جوړې شوې دي. نوموړی دغه راز ادعا کوي چې د رژیم پرتله خیریه موسسې پیاوړې شوي چې په خبرې له تورخمه هره اونۍ د 14 لاریو وړو راوړلو چارې سمبالوي. د افغانستان ډیپلوماسي دوحې ته شوې او امنیتي پریکړې د راولپنډۍ په پوځي مرکز کې کیږي. یاد دې وي چې امرالله صالح پر کابل د طالبانو له ولکې سره سم له پلازمینې څخه ووت او دا وروستیو کې ادعا وکړه چې د افغانستان کې دی او د طالبانو پر ضد پوځي مقاومت په منظمولو بوخت دی. نوموړي بیا ټینګار کړی چې په هیڅ صورت به طالبانو ته تسلیم نشي او نه به هم دې ډلې سره پر یو میز کینی. امرالله صالح د طالبانو له واکمنېدو وروسته په یو ټویټر پیغام کې ویلي و د افغانستان د قوانینو له مخې اوس دی د ولسمشرۍ سرپرست دی او پر دې موضوع سلا مشورې کوي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ، د سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.